مذاهب خو ډېر دي مذهبونه خو څلور غټ دي او چې دا واړه واړه مذهبونه دي بس ضمیمې او صحیفې دي بیا مذهب سره مونږ تعلق نه ها په مذهب ته جوړوي فلم پیسې راوړه کہانی راوړه او مونږ به جوړ کو بیا ته چلاوه په مذهب باندې دا هم یو باقاعده عبادت ده چې بیا با اودس راځي زه تر ننه پورې په لایف کې زما 54 ایئرز وشو 54 څلور باندې 50 کاله په دې شوبز کې زه بغیر اوداسه د مایک او د کیمرې ته نه یم راغلی زه اوس هم په اودس یم او تا سره خبرې کوم مخامخ کوم لاړم جوه مې وکړه دلته مانسیره کې او بیا کور ته لاړه نه وه مې وارولی مونږ اکټرانو تقریبا لاس کھلاو وي مطلب ډېر بېهوده هغه سټیج شوګانې وي هغه بېهودګي کې خو بیا پیسه ګټل وي او نور پکې څه نه صرف روزګار دی اوس روزګار هم ډېر بېهوده روزګار دی نو به چېرته ډي سي به جوړېدو یا به ګڼ کپ جوړېدو لاسه او چیئرمین به یې کېنئ اب خپل سوچ مطابق او جی جانے دو بھائی چلانے دو خپل کلچر د ثقافت ته وګورو بھائی تا خدا تا په ملک کې سنسر بورډ نشته او که بهشته خو بیا هغه هسې په هوا کې د چیرمین به څوک جوړ کړی وي چې د اخته به د آرټ او که 0% پته نه وي د آرټ دنیا څه شی دی نو به چېرته ډي سي به جوړېدو یا به ګڼ کپ جوړېدو لاسه او چیئرمین به یې کېنئ اب خپل سوچ مطابق او جی جانے دو بھائی چلانے دو نو هغه قوم بدرا شي قوم هغه شي ادروایز یو لای عمل وي قوم نه خو به ته ډاکو لوټېره نه جوړوې که نه اخلاق به ورته ښیې دته به د ده ذمهداریانې ښیې بیا کلچر خو دی یو چې بھائی حیا ادب پښتو او داسې لباس چې پکې مطلب بېهوده نه ښکاري که نه او خبرې هغه چې کومې بېهوده نه وي او د بندګي ډایلاګز وي که نه مونږ خو د بندګي نه وځو بعض اوقات لاړ شو او زه اوس اسمان راړنګوم او زه اوس د ځمکې تل ته دې بوځم مطلب نه اصل کې دا فیلډ مذهب نه ابو وي تا یاد وساته بچې تا علامه اقبال د سټډي کړی ده لږ ډېر باندې نه پوهېږي بیا بیا دغه شانته نور هم غټ تېر شوي دي بابا بله شاه هم تېر شوی رحمان بابا خو یو صوفي بزرګ تېر شوی دی او ډېر تفسیر یې کړی دی که نه بیا دغه شان نور هم غټ غټ داسې چې کوم اردو او شاعرز دي دا مبرا وي دا هغه دین کې خبره خو تا ته لاره ښیي چې دین لاره دی هغه ده اوس پاتې شوم زه زما ځان نو زه مذهب نه ابو خبرې کوم مونږ د الله لوی بیانو الله یو شریک نشته اوس لاندې مذاهب خو ډېر دي مذهبونه خو څلور غټ دي او چې دا واړه واړه مذهبونه دي بس ضمیمې او صحیفې دي بیا مذهب سره مونږ تعلق نه ها په مذهب ته جوړوي فلم پیسې راوړه کہانی راوړه او مونږ به جوړ کو بیا ته چلاوه په مذهب باندې نو پرابلم نو ټینشن تاسو په فلمونو کې په کومو ژبو کې کار کړی دی اردو پنجابي سرایکی پوټواري مطلب چې پاکستان کې څومره ژبې چلېږي په ټولو کې او ویلن زه په ریډیو پاکستان کې هم ویلن و ودود منظر به هیرو راتلو او زه به ورسره ویلن راتلم په آواز دنیا کې هم بیا ټي وي پکچر هغه دنیا کې هم بیا اوس د فلم میډیا کې هم پهله قدم زه نسیم خان د خدای وبخي هغه راوستی وم بیا سید نور صاحب
الله دې په صحت لري. تاسو یو فلم هغوی کتلو جیوا فلم جیوا اردو فلم جی ډېر پیک فلمونه او ډېر ښایسته فلمونه په هغې په کیمرې په بیک باندې تکړه خلک وو، هغې ذهني طور باندې ډېر ایجوکیټډ خلک وو، نو هغه فلمونه ښه وو. تاسو به تقریبا څومره فلمونو کې کار کړي سي یاد به دی که بې شمېره وي؟ نه یاره راؤنډ اباؤټ 250-300 خو به وي. اردو پښتو پنجابي هر ژبې والا پښتو خاص کر زیات، پنجابي به لږ وي 30-40 وي، اردو به دغسې 2-3 پوټواري به چېرته یو وي، لا سرایکي به چېرته یو وي، نو ټول پښتو. ټول پښتو. مونږ وګورو د پښتو فلم کې چې تاسو نه هغه نیمګړي تقریبا ها هغې څه ویلی شم د لوی رب مهرباني ده. هغه زه اوریجنل چلم، حقیقت دی. ها زه ایکټینګ نه کوم په فلم کې یا په ټلویزیون کې، زه اوریجنل کیریکټر پلی کوم. که پلار یم بیا باپ بن کې، که نیګیټیو هم خو نیګیټیو، که پازیټیو هم بیا پازیټیو چلم، خو اوریجنل حالت کې. بناوټ پکې نه؟ نه بناوټ مې نه لګي، ها اوریجنل. اخر کې کتونکو ته د خپل فلم یو ډایلاګ لږ ووایئ، هر فلم چې یا د ډرامې چې یار ما ته د ډایلاګ یاد نه وي، الله مې ګواه ده، دا نه ده چې ځان ته څه وایم. ما تر زه دغه اوس نن سبا سټیج نه کوم، دغه نن سبا زمانې والا خو ما ورې په 88 کې کړي، 1968 1968 کې، نو هلته خو نه ټي وي و نه څه شی، بلیک اینډ وایټ فلمونه به وو، ریډیو به وو، تھیټرز به وو. اوس خو مطلب ډېر بېهوده هغه سټیج شوګانې وي، هغه بېهودګي کې خو بیا پیسه ګټل وي او نور پکې څه نه وي. صرف روزګار دی اوس روزګار هم ډېر بېهوده روزګار دی. دا اوس چې کوم د فلم په سیټ باندې مونږ موجود وو، د دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ ولې نه، دا خو د زمونږ عثمان شاهد صاحب یو ینګ نوجوان ډایرکټر دی اور ډېر ښه اپروچ ول ده او ماشاءالله ډېر ښه سکور یې کړی دی. د فلم نوم دی ملنګی، او یو نوی ایکټر هم په دې کې انټروډیوس کوي ډایرکټر صاحب، اصغر چیما صاحب انټروډیوس کوي. الله دې وکړي چې کامیاب شي، یو نوی ایکټر به میلاو شي انډسټرۍ ته، او رایټر یې پکې سعید تاکالی دی او ورسره کوارډینیټر جنګریز خان دی، او ایکټرانو کې شاهد خان دی، بل سینیر کې زه یم او تواب سرحدي دی، داسې نور هلکان نوي دا یوټیوب ول راغلي دي. ماشاءالله ښه ده که مونږ خو ورته ویلکم وایو چې راځئ هلکانو، انډسټري یو یونیورسټي ده، بیا زده کړه به هم کوي، پریکټیکل به هم کار کوي. خو دا ده چې انډسټري اوس نن سبا پلار شته نه، انډسټري تقریبا ختمه شوه، تقریبا ختم شوه، 99% ختم شوه. زموږ زاړه هدایتکارانو عزیز تبسم صاحب دی، ممتاز علي خان صاحب دی، هغه خلک هم لاړل، او زموږ ښه ایکټرانو بدر صاحب دی، هغوی هم لاړو، او چې کوم لږ ډېر پاته دي هغوی کورو کې کېناسته، او یا بیا داسې دي چې لنګړه لوړه غریبان څه وکړي. نن دور رالی میټیریالیسټک شو، پیسه، نو دنیا دا وخت چلی پیسه چې شرط دغه دنیا باندې کمانډ حاصل ده، هغه هر څه کوي چې چا په موټي کې پیسه، ټیلنټ هغه ختم شو، بس وہ صرف پیسہ بولتا ہے. اخر کې کتونکو ته څه میسج ورکول ویلکم چې نوي کسان راتلل غواړي؟ ولې نو ویلکم خدا ده چې استاد به ضرور ساتي د فیلډ کې، هر فیلډ کې به ساتي، که تو ډینټینګ کې د ګاډو باډیانې جوړه، خو استاد به ساتي نه، بیا به ګاډې باډیانې به جوړوي او ډینټینګ به داسې کار خو نه دی. نو استاد به ضرور ساتي، ذهن به پاکیزه ساتي، پازیټیو به ساتي. دا هم یو باقاعده عبادت ده چې بیا با اودس راځي. زه تر ننه پورې په لایف کې زما 54 ایئرز وشو، 54 څلور باندې 50 کاله په دې شوبز کې زه بغیر اوداسه د مایک او د کیمرې ته نه یم راغلی. زه اوس هم په اودس یم او تاسو سره خبرې کوم مخامخ کیمرې. زموږ زیات کتونکو دا ذهن چېرې د اداکاران خو صرف په عیاشۍ کوي او فلمونه جوړي او دغه کې دي ور موږ اوس نه ډېر لري
ټیک وایي خو مونږ شکر د واړل مونځ او دا سم کوو او چې د تاسو مونږ وینو هغه کیمرې مخې ته هغه بیا کرکټر خبرې کوي مونږ نه کوو نو هغه کرکټر فلم کې عیاشیانې هم وي چې تا ته به عیاشیانې ښکاري پریکټیکلي مونږ نه یو پریکټیکلي مونږ ته ډېر تکالیف وي ډېر تکالیف وي کھانے پینے بل شی او آرام کولو کېناستېدو او پاسېدو مطلب هغه وي خو هغه شیشې په ترو ته عوام ویني هغوی وایي دا عیاش پرست خلک بیا د هغوی دا ذهن وي چېرې اداګان خو ډېر زیات خوشحاله وي ډېر زیات د سور زندګي تېري اگر چې دوی په زندګۍ کې هم غمونه وي د هغوی ډېر غمونه دي جي زموږ زندګۍ کې هم څنګه عام پبلک وال هغه دي دغه شان زموږ اکټرانو کې هم ډېر تکالیف دي ډېر تکالیف دي اولاد والا لونو والا زمنو والا روزګار کاروبار بیا خپل ځانم بار عوام ته نشي باسلی چې پبلک بیا تر هغه شي ګرد شي هغه شي هغه ټایم ضایع کېږي زموږ اکټران زیات که موږ وګورو چې کمزوري شي یا بیماران شي نو دوی بیا ډېر زیات مالي طور ډېر زیات خراب وي دا څه وجه ده اگر چې دوی ښه مطلب خپله پیسې خپل وخت کې ښه ګټلي او چې زموږ د چې دا څه کیسه ده یاره ما خیال ده څه به یې ګټلي که زه اوس لږ ګټم نو چې زه دې ځای نه کور ته ځم نو ما په جیب کې به 10 وي او دا 90 به نه وي نو دې مطلب دا نه ده زه لاړم جوه مې وکړه دلته مانسیره کې او بیا کور ته لاړه نه به مې وارولی مونږ اکټرانو تقریبا لاس کھلاو وي غریبانو سره هیلپ کول باقي چېرته داسې اداره وي یتیمانو موتیانو پټ پټ هغې سره مدد کول او مطلب دې ټایپ وي نو هغه چې لږ ډېره پیسه وي هغه څه دا خوا لاړه شي څه بچو ته ورکړو څه مهنګایي دومره وي څه کور کې بېروزګاریانې وي او څه بیا مونږ هم اکټر سړی روټۍ به دی کمه خوري جوس په زیات څکي چې باډي کې فلیکسیبیلیټي وي چې مونږ فایټ کوو جګړه کوو په اس باندې سورېږو نو 4 وخت روټۍ خوري خېټه به دې دومره غټه شي او سترګې به در باندې پټې وي نه زه اوس چې رالم سهار ما وی چې دا ما سره اوس جوس وی مینګو جوس وی کیلې شیک وی سوچا پی وی لږ ډېر چېرته غوړي وی سوچا هغه ما لږ داسې نیمه پراټه خوړلی وی چای هم ښې ټایټ وی بیا به زه یو شاټ ورکم سین چې بیا کینم یار چېرته کافي وی ولې چې مونږ ذهني کار ده یعنی حقیقت نه وي پکې لکه مونږ د روغ رښتیا کول دی ایگزیکټلی غټه خبره دی وکړله ستا نوم څه دی مراد خان ماشاءالله بچې ویری ګډ ویلکم دا نوي هلکان ډېر ښه تکړه تکړه دي او مزې خبره ده مینه ناک دي مننه ډېره شکریه قدرمنو دا زموږ سینیر اکټر ممتازیب صاحب چې موږ سره ګپ شپ ولګو خبرې اترې مو سره وکړې